سلامونه ملګرو، راځو ګورو کابل کې اوس څو بجې دي. د دې هدف دا شی ده چې موږ وګورو چا څونې کار کړی ده. کابل کې نن ډسمبر 14 4 بجې او 8:30 دقیقې دي. دا د ګروپ ډسکرپشنونو کې ډېر لینکونه دي او د هر یو لینک یې جلا کار لپاره ده. لنډ معلومات هم شته ورسره، ولې کوم چې دا ډشبورډ پیس سټاټسټکس دی، دا د یعنې تاسې ډشبورډ ته ځئ، پښتو ژبې هغه ارقام ګورئ چا څومره کار کړی. دې کې تاسې خپل اکاونټ ته راځئ. کوم اکاونټ نه یې جوړ حتما به هلته د ساین ان یا لوګین آپشن غواړي، خو که اکاونټ مو جوړ بیا دا چاره اسانه. دلته ژبه هم انتخابیږي، مثلا ما پښتو انتخاب کړي. معمولا خلک چې کله اول ځل د لینک باندې کلیک کوي او عمومي ډشبورډ ته ځي، یعنې په مجموع کې په کامن وایس کې چا ډېر کار کړی نه، هغه کې ټولې ژبې وي. او کله چې تاسې پښتو انتخاب کړئ بیا فقط پښتو راځي. دلته د لاندې ټاپ کنټریبیوټرز دي، یعنې هغه ټاپ ګډونوال دی. دا د غږونو د ریکارډ برخه ده، بل د والیډیشن برخه ده. اول د ریکارډ برخه کې ګورو چا څومره کار کړی. دا په لومړي قدم کې اغل مرسل ای ده، 68,000 کلیپونه یې ریکارډ کړي. بیا په همدې شکل باندې ډېر نور کسان دي، تاسې ګورئ. هر چا چې پروفایل ته څنګه نوم ورکړی هماغه موږ تاسې ته دلته ښکارېږي. البته یو څوک کولی شي نوم یې ښکاره نه شي، هغه خلک موږ ته نه راښکارېږي. نو په دې کې اوس تاسې وګورئ څوک دي. مثلا تازه ځینو ولایتونو کې مسابقې روانې دي، هغه خلک کولی شي هغه د خپل ګډونوال دلته له عمومي ډشبورډ نه وګوري. مثلا فرض کړه محمد داود فرهنګ د یوې سیالۍ ګډونوال ده، ته معلومیږي چې 14,000 کلیپونه یې ریکارډ کړي دي، غږونه یې ریکارډ کړي دي. او په دې شکل باندې موږ مخکې ځو، ګورئ چې چا څومره اوس غږونه ریکارډ کړي دي او څومره پرمختګ یې کړی ده. دا به موږ تر 200 نمبر پورې وګورو، ځکه چې معلوم هم شي څومره کسانو څومره ګډون کړی. دغو کې ځینې کسان ممکن تاسې وپېژنئ کم کار یې کړی وي، هغو ته سپارښتنه کولی شي ادامه ورکړي، خصوصا هغه کسان چې له 1000 څخه کم کلیپونه یې ریکارډ کړي. تر اوسه پورې کوم کسان چې موږ ګورو تر ټولو له 1000 نه بره کلیپونه ریکارډ کړي. مثلا شاه زمان او شیرخان وروستي کسان دي، 180، یعنې 180 کسانو له 1000 څخه ډېر کلیپونه ریکارډ کړي. او دغه نور کسان چې موږ تاسې ګورو دغو ټولو له 1000 څخه لږ کلیپونه ریکارډ کړي. نو دغو ته کولی شئ تاسې یوه سپارښتنه وکړئ چې ریکارډ یې کړي. مثلا زه به ښاغلی عزت الله رحماني ته ووایم خپل ریکارډونو شمېر مو تر هغو پورې ورسوئ، تر 0 پورې. ښه، په دې شکل باندې تاسې کتلی شئ، ویریفای کولی شئ خپل ځان کار، د نورو کسانو کار. دا فقط د ریکارډ برخه وه. د والیډیشن برخه یعنې د غږونو د اورېدلو برخه کې چا څومره ګډون کړی هغه دلته معلومیږي. تاسې راځئ او ګورئ تر ټولو ډېر ګډون، تر ټولو ډېر کار په دې برخه کې ښاغلی مرتضی احمدي کړی چې په تېره سیالۍ کې 3یم مقام هم ترلاسه کړی و، کور دې ودان وي. بیا په همدې شکل باندې دا نور ملګري دي او د هر یو کار اندازه په ښي اړخ کې تاسې ته معلومیږي چې څومره کلیپونه یې ریکارډ کړي دي. او موږ په دې برخه کې تر نورو برخو ډېر کار ته اړتیا لرو، ځکه هر غږ چې ریکارډ شي 2 کسان یې باید واوري. نو بناً که 50,000 ساعتونه غږ ولرو باید 10,000 ساعت اورېدل وکړو تر څو ټول غږونه هغسې والیډیټ شي، یعنې تایید شي. البته ځینې کلیپونه به یو کس یې تایید کړي، بل کس یې رد کړي، نو هغه بیا 3یم کس ته ځي. نو 3یم کس یې که یې تایید کړي تاییدېږي، که یې رد کړي ردېږي. نو بناً حتی تر 10,000 ساعت هم ډېر اورېدلو ته اړتیا ده. او دا 10,000 ساعته موږ تاسو ته ډېر کم څه ښکارېږي، خو واقعا
دا ډېر زیات کار دی. یعنې مثلا فرض کړه که مېرمنو ته موږ په ساعت باندې $1 ورکوو په اورېدلو، لکه څنګه چې د ثبت برخه کې $2 دی، اورېدلو برخه کې $1 ده، نو بنان $10,000 مصرف پرې راځي. نو دا ډېره اسانه کیسه نه ده. نو بنان رضاکاره باید ډېر ګډون وکړي. ښه، 150 کس یحیی تسل ده چې 1000 کلیپونه یې ریکارډ کړي، نور ټول له دې نه کم کړي دي، مثلا اورېدلي دي. نو د نورو ملګرو ته که چېرې تاسې سپارښتنه وکړئ چې تاسې ډېر اورېدل وکړئ تر څو پورې دا ټول غږونه موږ والیډیټ کړلی شو. یوازې تر 200 نمبر پورې ګورو. 200م کس نادیمه صافی ده او 529 غږونه یې والیډیټ کړي دي. نو تاسې هم کولی شئ د همدې له مخې نه حساب ورته وکړئ او په همدې شکل باندې خپل کار له نورو سره مقایسه کړئ، یا که مسابقې وي یا بل شی وي هغه هم په همدې شکل باندې وګورئ. د ډیشبورډ کې دلته کولی شئ مثلا فقط تاسې خپل فعالیت چې د ورځې په جریان کې مو څومره کړی دا هم معلومیږي او د ټولو هم معلومیږي. دلته کلیپونه هم معلومیږي چې نن ورځ تاسې څومره کلیپونه ریکارډ کړي، څومره هم نه دي ریکارډ کړي. دا ټول جزئیات کتلی شئ. نو لطفا په همغه ډیشبورډ سټاټسټیکس باندې کلیک وکړئ او دا ټول جزئیات وګورئ.